ما نامم رستم تاجک است. تاجک است. نه افغان یو کنه. ما افغان نیستم، ما تاجک است. راغلی دلته ما سره بحث ته په دې مورد باندې بحث کوي چې طالب سره جنګ وکړو. ای که تو جنگ میکنی نمیکنی خود سر تو هم ظلم است، سر ما هم ظلم است. ای که تو افغان هستی اجازه بده. ای که تو افغان هستی و من تاجک هستم. نه بیا د طالب ودرېږه. طالب پلاس کې ټوپک دی او د تا په لاس کې ټوپک نشته ده. که ټوپک در سره وای تا هم زه وژلم. ټوپک دادستم از که در پنجشیر گیرش کردم گفت زه غول خورلیم چې بیرته پنجشیر ته راغلم. که دومره زدیا خو یو خبره درته وکړم دغه ډوزې سره نو تاسو یو یوره را مو پوینټ کردیم از کو یو بل سره به دا کیسې ځکه نه کوو. یو بل ته ښه معلوم وګورئ ګورئ تاسو چې ته افغان ځان ته نه وایې د افغان د تورې نه د دومره کرکه ده. یوه پوښتنه به درنه وکړم. په دا 300 کاله په تاریخ کې چې دا پېښور موږ ته هر وخت راکوئ چې اسم افغان 300 سال تاریخ داره. په دا 300 کاله کې در پیش اجازه بدید من یک رفت میتونم باز خودت بگم. در پیش مردم تاجک بحث از این که افغان هستم افغان نیستم بیخی یک چیز کهنه است. در سال 2024 زندگی میکنیم. تا حال که ای که تو بیسواد هستی که میگی کل مردم افغانستان افغان است، او مربوط سواد تو میشه. مردم درس خوانده، مردم دیگه افغان نیست. دا جغرافیا داری افغانانو دی. اینمی گپو بود. وګورئ زه دا خبرې خلاصې کړم بیا خپلې خبرې وکړئ هیله کوم. دا جغرافیا دا د افغانانو دی. په دې باندې که څوک نیوکه کوي، که په دې باندې څوک خبرې کوي، نقد کوي، هغه به افغان وي. که افغان نه وي هغه پر دې خبرې باندې نه د نیوکې حق لري نه د بحث حق لري. دلته به یوازې راځي ګوري به چې دغه افغانان دي، دغه خوره ده، دی ولس ده چې هر ډول پرې غږیږو، هر ډول پرې نیوکه کړو. زه افغان یم دا حق ځان ته ورکوم. کله چې ته افغان نه یې په کوم حق راځي ته د ما په ولس غږیږي، زما په جغرافیې غږیږي. دشمن تاجک کوچکش طالب از ذهنیت بزرگش که اینمی که تو افغان هستی دشمن ما بیشترتر نسبت به طالب تو هستی. بالکل هر هغه څوک چې افغان نه دی زه دښمن یم. اینمی آرمانا را امان الله خان تو اینمی اشرف غنی در قربان دې سمه تو هم میبری جار دې سم. زه غواړم ساده ژبه درته وغږېږم. زه د تاجک ازبک هزاره ټولو قومونو ته ډېر احترام لرم، خو غواړم په دې یوې خبرې باندې د ښه سر درته خلاص کړم. نه خدا بازی بده همه بازی بده. غوږ ونیسه لږ غوږ ونیسه. که چېرته په دغه خاوره او جغرافیې کې ژوند کوې ته به افغان یې. که افغان نه یې هیڅ هم نشي کولی. اینمی گپا بود که این سر د امریکا رسید. اینمی گپا بود که سر د امریکا رسیده. بیخ میم په افغانستان اشرف غنی هم اینمی بحث جریان سر می په امریکا کې بیخ په افغانستان کې د قربان دي. اشرف غنی هم اینمی بحث دامن زد، بحث افغانیت دامن زد سر د دبی رسید. افغانستان د افغانانو کور دی، د نور خلکو نه دی، د مهاجرو نه دی. دا د افغانانو کور دی. افغانانو اینمی بحث را اشرف غنی هم سر د دبی رسید. خبره وکړم ملګریه. یوه پوښتنه تاجک صاحب محترم، ستاسو د ټول محترمینو نه چې څوک ځانونو ته افغان نه وایي، د افغان توری په افغانستان کې د کومې ورځې نه چې اطلاق شوی د تاسو د خولې د تاسو د ژبې 300 کاله تاریخ لري. په دې 300 کاله کې تاسو یو نر پیدا نه کړئ چې د افغان د توري په مقابل کې ودرېږي. اینمی که اینال ما برات ناریت بگویم. اینمی که اجازه بدید اینال ما برات بگویم. اینمی که افغانی که به زبان ما صحبت میکنه، افغانی که در زیر به زبان ما برات کامنت میده، اینمی حکومت کردن است. چی شي ستا په ژبه زه غږېږم، یعنې دا په دې معنی چې ته په ما بله اینمی حکومت په ژبه باندې دا خو د ما لیاقت یک حکومت فرهنگی است. 5000 سال مثلا فرهنگ که خدا حکومت کردن. غوږ ونیسه. زه په انګلیسي ژبه هم غږېږم، زه په اردو هم غږېږم، زه په هندي هم غږېږم، زه په ترکي ژبه هم غږېږم. څه معنا در امریکایی که تو زندگی میکنی مجبور هستی که فارسی انگلیسی گپ بزنی یا نه؟ یعنی چی شي در امریکایی که زندگی میکنی باید انگلیسی یاد داشته باشی. دا خو ډېر د عیب ځای ده که نه. دا خو ډېر در افغانستان هم که زندگی میکنی قربان دې سم ډېره جالبه خبره دې وکړه. یوه دقیقه در افغانستانی که زندگی میکنی باید فارسی یاد بگیری، باید فارسی. بالکل یوه دقیقه مایک ولګوئ. زه تا ته یوه خبره کوم. که چیرې د تا د خولې خبره په افغانستان کې ستا د ژبه والا د حکومت والۍ نو مهرباني وکړه ته اوس ولې تښتېدلی له خپل وطنه؟ ما نتختیدلی. ما تیاره را پوین کردیم در بین شخص گرفتیم. ما تیاره را پوین کردیم در بین شخص گرفتیم. ما اونم طالب در پنجشیر گیر کردیم، گوشش تاو دادیم، به پشتو گفته گو خوردیم که دیگه پنجشیر بیایم. بس ګوره دوزی به نه ولو که نه بکشم برات ویدیو بکشم
ګورئ ډوزې به سره نه ویدیو بکشم غوږ ونیسه تو خود پشت موبایل شیشتی گوز میزنی من خود جغرافیا هستم که میزنم تاسو نه ما یوه پوښتنه وکړله من خود جغرافیا هستم که میزنم تو ستی که در پشت موبایل گوز میزنی تو د جغرافیا هستی تو کمره ته چلون که یک دفعه بله افغانستان گرفت طالب تو برادر پشتونی ما چی کردی بکش تو میگه ثبوت ده بکش من هم میکشم 3 سال از کشور زه په افغانستان کې د خپل ارزښتونو لپاره پاسداری میکنم از کشور خود من هستم که از خاک خود دفاع میکنم قربان دې امریکا گرفتی کم خاک د خاک نوم د تو هستی که کت جنرال من رول تفسید امریکا تن نام خاک چیز قربان تو نامش بگید نام خاک من خراسان کجاست یک دفعه د نقشه برم نشان بده نشانت میتم برات ویدیو بکشم سر خود رشخند ویدیوش برات بکشم سر خود رشخند میزنی کت جنرال من رول کت بابا اینه ما بر طالع برات نشان میزنی جنرال کت بابا کت اینه قربان شما دوزی بسر نولوه آمده دامن زده که ما والا افغان هستیم اونم افغان گفتگی که سر دست دبی رسی اینه این نقشه دنیاست تو برمده یک کنج دنیا برمای چرا نشان بده خراسان نمیشه بشی که تا افغانای تر روز بیا از پشت موبایل لگه گپای کسشیر گفته برو بری در افغانستان خیرت تو نمولم کنه دیدی که اصلیت در افغانستان بری حساب تو نمولم کنه اصلیت دیدی که در دو دیتا کشیدم چقدر فرق داره بین یک پشتون و بین من چی میگم بله فرق داره من زده نیستم بین یک افغان و بین یک خراسانی چقدر زیاد من در جغرافیا هستم تو در امریکا دیو خراسانی لندغر او دیو پختون من میگم خدا یو رحمت لندغری که در جغرافیا است در مقابل الفاظ نشي کنټرولولی دغه د تاسو حیثیت ده چشم مواسیب لندغر صدقه که در جغرافیا است در دان طالب میزند کجا در این امریکا نیست خدای ته وګورئ موږ د طالبان مه جوړوئ زه د طالب خلاف یم خو که مې درته ویلې قسم په خدای نه ده دغه طالبان بیا د تاسو په مذهب ازبک هزاره را اگه